که تاسو سعودي عرب ته نوی راغلی او تاسو ته د عربي یا د انګلیش مسلې وطنوالو دلته کې د لانګویج ډیره زیاته مسله ده. اوس په ګوګل ترانسلیټ کې یو ډیر زبردست اپډیټ راغلی دی کم چې تاسو له ډیره زیاته فائدې درکولای شي. السلام علیکم وطنوالو، عثمان خانیما. که تاسو ته څوک راشي او تاسو دغه په خبره باندې نه پوهیږئ، تاسو خپل ګوګل ترانسلیټر کولاو کوي، هغه به تاسو ته په اردو کې خبره کوي، هغه به اتوماتیکلی چې کوم دی پښتو ته او انګلیش ته ترانسلیټ کیږي. په کوم زبان چې هم تاسو پوهیږئ نو په هغه زبان باندې تاسو سلیکټ کوئ، هغه لانګویج به تاسو ته ترانسلیټ کوي. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ، پیج در سره فالو کړئ. دین علاوه وطنوالو که څوک زما سره رابطه کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ، موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه د سره ضرور سپورټ کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. ښه وطنوالو، دې دپاره به تاسو دا ګوګل ترانسلیټ ډاونلوډ کړئ. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. دا چې کله تاسو اوپن کړئ دې کې تاسو ته ګورئ تاسو لانګویج هم چینج کولی شئ. که تاسو ته څوک خبره کوي نو تاسو به د هغه لانګویج په دې باندې کېږدئ. مطلب اوس ماته څوک په عربۍ کې خبره کوي یا څوک اوس ماته په انګلیش کې خبره کوي او دا به زه اردو کما، ځکه چې زمونږ پښتنو له چې کوم دی ډېرو مطلب ټولو پښتنو له اردو ورځي. په دې کنورزیشن تاسو کلیک کوئ، په دې سپیکر باندې تاسو کلیک کوئ. السلام علیکم کیسے ہو، لاندې وګورئ هاو آر یو. نو په انګلیش کې تاسو ته راواغېستو. اوس په دې کې یو مسله ده چې پښتو پکې نشته، ښه پښتو دا نه سپورټ کوي. اوس په زه دا هیلو آپ کیسے ہے لاندې کتی شي چې په عربۍ کې راواغېستو مرحبا کیف حالک. نو په اردو کې ودما خبره وکړه او لاندې موږ ته په عربۍ کې راواغېسته. ټیک ته دغه ښه زبردسته طریقه ده. که تاسو چېرته هسپتال ته لاړ شئ یا داسې بل څه مسله شي نو د لانګویج زموږ خلکو ته ډېره زیاته مسله دا به زه سټاپ کړم. نو دا یو ډېر ښه اپډیټ په دې کې راغلی دی، دا د ځان سره لازم وکړئ. که بیا پې هم نه پوهېږئ نو ماته کمنټ کولی شئ. ډېره مننه، د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.